السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. تیره ورځ د متحد عرب اماراتو لومړی وزیر او د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد المکتوم د کابینې په غونډه کې یو څو ډیر د خوشحالۍ خبرونه خپل اوسیدونکو ته وړاندې کړ. نو د دې خبرونو خبرولو نه مخکې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د دې چینل موخه صرف او صرف د خپلو مسافرو ورونو خدمت کول دي چې دوی که متحد عرب اماراتو، سعودي عربستان، کویت، قطر او یا نورو خلیج ملکونو کې دي، د هغې ځای خبرونه، د ویزو په اړه معلومات او یا نوي قانونونه چې کوم راوځي نو هغه به د دې چینل له لارې خپلو مسافرو ورونو ته خپروي. نو تر څو چې تاسو د خبرونو نه خبر وئ نو دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، خپلو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ. خراب شو خبرونو ته. تیره ورځ د متحد عرب اماراتو لومړی وزیر او د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد المکتوم د کابینې په غونډه کې د ځینې نورو مهم فیصلو ترڅنګ دا فیصله هم وکړه چې د چا ریزیډنس پرمیټ او اقامې ویزې وي، که هغه د ملک نه بهر وي او یا په متحد عرب اماراتو کې دننه وي، د دوی ویزې ایکسپایر شوي او یا ایکسپایر کیږي، نو هغو کسانو ته د دې کال تر اخره پورې یعنی د 2020 کال تر 12 میاشتې پورې وخت په اتوماتیک ډول ور اضافه کړ. د دې وخت اضافه کولو به هیڅ کوم فیس نه ترې اخیستی کیږي. دا خبر په خپله شیخ محمد بن راشد المکتوم په خپل ټویټر باندې ټویټ کړی و او د هغې ترڅنګ زموږ پخوانی جنرال کونسل عبدالصمد افغان صاحب هم په خپل فیسبوک پاڼه د دغه ټویټ خپور کړی و او ځینې نورو رسنیو هم خپور کړی و. نو واقعا دا یو ډېره ښه خبر ده. هغه مسافرونه چې دې ته په تشویش کې دي چې د دوی ویزې ایکسپایر شوي یا ایکسپایر کیږي نو هغې لپاره د دې کال تر 12 میاشتې پورې نوره وخت هم ورکړه بغیر د کوم فیس نه، نو دې پسې به هیڅ کومه جریمه او یا مخالفه نه راځي. د دې ترڅنګ په دغه کابینې غونډه کې کم چې ورچول کېده، ورچول نه مې مطلب دا دی چې په آنلاین ډول کېده، یو بله ډېره ښه فیصله وشوه. هغه څوک چې په کمپنیانو کې کار کوي او یا کم بل ځای چې دوی ته کم په کال کې او یا 2 کلونو کې چټي ورکول کېږي، که هغه 1 میاشت وي او یا که 2 میاشتې، نو دوی کولی شي چې هغه چټي اوس واخلي او خپلو ملکونو ته لاړ شي. په دې کې چې کم چاته د خپل کمپنۍ له طرف نه او یا خپل ارباب له طرف نه ټیکټ ورکول کېده، هغه دی کولی شي چې په خپله واخلي، خو نو چې کله دی واپس راشي د دې ټیکټ پیسې به درته واپس ورکوی کېږي. نو دا و د تیرې کابینې غونډې مهمې فیصلې چې کوم 13 ورځ په دې غونډه کې وشوې. د هغې ترڅنګ یو بله مهمه خبرتیا کوم چې ما د پخواني جنرال کونسل عبدالصمد افغان صاحب په پاڼه باندې ولیده، د په دا خبرتیا کې د خپلو هیوادوالو څخه غوښتي که څوک د نورو امارتونو څخه ابوظبي یا آلین ته سفر لري باید شارع الامارات یا شارع الشیخ محمد بن زاید استعمال کړي او دوبۍ کې ونه درېږي. په دې حالات کې به د رادار مخالفو څخه معاف وي. که څوک شفاخانې، دواخانې یا سوپرمارکیټ ته د خریدارۍ لپاره ځي نو باید د دې ځایونو رسید یا بیلونه ځان سره وساتي. که څوک په داخل دوبۍ کې عاجل کار ولري نو باید لاندې لینک کې خپل موبایل نمبر رجسټر کړي او اجازه ترلاسه کړي. د اجازې میسج به ورته راځي. نو دلته چې ځان رجسټر کوئ نو تاسو سره باید خپل نمبر ضرور در سره وي، ولې چې هغې ته به پاسورډ راځي او ستا نمبر به ویریفای کیږي. نو زه د پخوانی جنرال کونسل عبدالصمد افغان صاحب څخه هم مننه کوم که څه هم دی وظیفه کې نه دی، خو بیا هم د هیوادوالو غم ورسره دی. واقعا چې یو افغان باید داسې وي. نو الله دې وکړي چې تاسو ته دا معلومات ګټور تمام شوي وي. نورو داسې معلوماتو لپاره دا چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. که تاسو سره کومه پوښتنې وي نو ماته یې په کمنټ کې ولیکئ. دا ویډیو خپلو ښه دوستانو سره هم شریکه کړئ، کم چا چې ویزه ایکسپایر شوي یا ایکسپایر کیږي، تر څو هغه هم خبر شي او د دوی چې کم تشویش دی د ویزو په باره کې هغه یې لرې شي. نو زه په همدې ځای اجازه غواړم. که چیرې تاسو دې چینل ته نه یو نو دا چینل تاسو ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ او بیل نښانې هم کلیک کړئ، ولې چې په راتلونکي کې داسې خبرونه تاسو په وخت خبر شئ. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.